زما د حال پوښتنه وکړه نو د لیونو په شانې ژوند دې مړې کړمه وایي د جنۍ پلاره داسې مه کړه د لاس بنګړي یې په واده راکړي دینه ساړه ساړه اسویلي مه کړه په جرګه راشه چې خبره پاکه شي نه و جانانه غم ته دې نور وایه ما دې د ژوند د کاره نه باسي مینه یو اوښکې روانې کور ته لاړم پردي راوړي به دې څه خیال وساتي نه و درنې جرګې در باندې کړم ویې کرا یې نه کړي لاس نیولې دې بوزما یا مرګي او درېږه لاړ نه شي ژوند ته یو څو ګیلې کوم در سره زما او زه یې په غږ باندې مین یم په لالې و خبره دوه وارې کومه بدنامه ستا کړم و دې نه کړم زه دې خمزولو مخکې ټیټې سترګې کړم و نازې به بیا چې مین نه شي چې بې وفا جانان کیسې دې یادې وینه په تورو خاورو لاندې یاره هغه ګېډۍ زلفې دې شته که خاورې دینه و څوک به یې ځان ته نه پرېږدي وی چې زه یې یار کړم بیا به ناز نخرې کوي نه د بل په خوله یې پېغور راکړو زه به یې دا زیاتی تر مرګه یادومه و د ګرېوانو څوکې مې ګوره زه د مین زړګي خیرو وغلی یمه و په میرالي کې مین نشي وی په نن سبا در باندې عمر تېروینه و د بې وفاو یاري مه کړه او سړی مین کړي بیا یې نه کړي تپوسونه Recording Abasin Studio Naurang. یار دې رقیب ته کیسې وکړې وای
خوري ورکړو په خندارې بیا راځي نه واپس زړه کمزورو خلکو اورې مینه ونه کړې زندګي تباه کوي نه او زمانه ولې ګیله مني کمکله یاره په پردي اختیار کې یما یو وار به دې تیر د پیغلتوب شي دومره په خپله ځواني مه کوه نازونه وای نادان ته داسې کیسې مه کړه نارای د جلکۍ ویره بدې کړي نه سترګې پاڼه دې سم خنجر دي کاږه واږه مې په زړګي وتلي دي نه ونازې به یار دې وفادار دی د نورو خلکو کیسې مه مانه مینا اوچ که غمازګر په دنیا نه وی او زه به د ښکلي جانان ولې بیلېدمه